د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د جګړې له لارې هیڅ مشکل نشي حل کېدلی او ټوپک هیڅ ښه خبره نشي کولای. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي یو بل وژنه ګټه نه لري، د خبرو میز ته به کینو. هغه طالبانو ته ویلي دي د خبرو له لارې باید خپل مشکل حل کړو، نه د جګړې له لارې. هغه ویلي افغانستان ولس هم له جګړې ستړی شوی دی، ډیر کړاوونه یې ولیدل. اوس چې امن راغلی نو باید د خبرو له لارې زموږ سره هم مشکل حل شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی جهادي رهبر احمد مسعود لخوا طالبانو ته یو جدي پیغام ورکړل شو. احمد مسعود په دې پیغام کې څرګنده کړه چې د افغانستان راتلونکي لپاره یو بل وژل هیڅ ګټه نه لري. هغه وویل د روانو جګړو او بیلابیلو جګړو په ځای باید ټول اړخونه د خبرو میز ته کینی او د سولې په لاره کې همکاري وکړي. احمد مسعود په خپل پیغام کې تاکید وکړ چې د افغانستان د خلکو خیر یوازې په هغه صورت کې ممکن دی که ټول سیاسي ډلې د خبرو اترو له لارې د تفاهم او ګډې لارې ته ورسیږي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې د جګړو دوام یوازې د خلکو قربانۍ توان او پراخو ستونزو ته لاره هواروي او له همدې امله د جګړې له لارې هیڅ ګټه ترلاسه کېدلی نشي. دغه پیغام چې د سولې او د افغانستان د خلکو د ښېګڼې لپاره و، د سیاسي واکمنو او وسلوالو ډلو ته یو قوي او منطق خبرداری و چې په دې حساس وخت کې باید د خبرو اترو له لارې خپل ستونزو ته حل پیدا کړي. احمد مسعود د ټولو پلویانو او د افغانانو ته هم ژمنه ورکړه چې هر ډول سوله او تفاهم ته هڅه وکړي چې د هیواد د ثبات او پراختیا لپاره لازمي دي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.